خولې ته اوبه اچولي غړغړې پکې نشتي، پوزې ته اوبه اچولي ترخول پکې نشتي. که خامخا یې ترخی نو مرچکې ورته واچوه، خو دې تریخ کې چې هډوکي دې برابر کړي. پوزې ته اوبه اچولي دا کوم ځای چې نرم یې بس ده. زما ملګرو څو زمونږ هم کمی مونږ په منبر دا مسلې نه کوو، عوامو ته عجزانانو ته به ډېر کمی. پوزې ته اوبه اچولي دا کوم ځای چې نرم دی دا نو بس دا نه وایي دونه اوبه راکاږه چې په سترګو کې دې اوښکې راشي، دومره یې راکړه چې په ښکته هم لاړې شي چې یخ شي لږ. ټول بدن لمدولي. اوس دا بدن لمدولي د دې سره غسل کولو سره اودس دا مستحب دی. ودې کو ښه ده ودې نه کو پروا نه. ډب ته ټوپ کې نو په هغې کې بیا ښې او کس پته نه لګي. اوس ته په ځای کې ناست یې او غسلخانه کې اودس کې نه ښې طرفه مخکې کې. نو زه ویم زما سوچ دی کېدی شي زه غلط یم، زه ویم کوم سړی چې په ګڅ لاس باندې کار کوي نو هغه د ښي طرف نه شروع کوي، ګڅی که نه نو دی به دا اوږه مخکې کوي، خو چې په ښي لاس باندې کار کوي نو دی ګڅ اوږه مخکې کوي. ته دا سوچ نه دی کړی چې ښی کم طرف دی او ګڅ کم طرف، ښي طرف نه شروع کول غواړي. اوس په دې غسل کې یو څو خبرې زنانه به یې مو اوري، تاسو به یې مو اوري. یو غسل د جنابت دی، یو سنت غسل دی د جمعې د اختر خلک غسل احرام اغوندي غسل تقریبا 2 قسمه غسل دی. مستحب دی فرض لرازم د جنابت په غسل کې په دې دریو فرضو کې چې یو فرض پاتې شو نو غسل ونشي. عوام ملګري بل چل کې پروژه کې یاران اول غسل وکي ټول ځان نون خو خولې ته اوبه نه اچي او پوزې ته اوبه نه اچي، او چې ماښام چې کله بانګ ووایي جو زر خولې ته اوبه اچي پوزې ته. دا ستا پلار دین دی لامبلي دي سهار دی او ماښام خولې ته اوبه اچي او پوزې ته. تا په دې روژه کې ولې خولې ته اوبه نه اچولې څه چل شو؟ غړغړې خو پکې نشته. تا په دې روژه کې ولې پوزې ته اوبه نه اچولې؟ ستا په اندامونو کې چې کوم ځای وچ پاتې شو او تا خولې ته اوبه نه دی اچولي او پوزې ته او بدن دې وچ شو غسل نه کېږي. دا الټه شی ګڼلی. بس دا عوامو دین دی نو څه نه شو ویلی. نو دا فرض دی. اوس د زنانه دپاره دا پکار ده چې د هغې غټ غټ ویښته که نه او د سړو هم غټ غټ ویښته زما د ورور هم غټ ویښته دي. د سړو دپاره دا قانون دی چې د ده په بدن کې یو ویښته وچ پاتې شو غسل نه کېږي. زنانو کار آسان دی، زما په یقین چا به نه وي زما خولې له راغله اوس. د زنانه عام غسل د جنابت چې دی د هغې 2 قسمه ویښته، یو دا ځوړند دي کوم چې د بدن نه جدای، یو د بدن په دې پټ پورې دن نه، نو دا به خالص د پټ دا ویښته اینځي او دا ځوړند به نه اینځي. هغې دپاره اسانتیا ده. دا دونه ویښته دی له به تولیې څوک ګوري، دا خو مسله ده. نو دا ځوړند ویښته دا نه اینځي نو خیر دی، د پټ چې کوم ویښته دي نو دا به صرف اینځي. بابا څه ناشنا ولګېده چې ډېر بد بد دې راته وکتل، خو مسله ده. صحیح ده جي مسله ده. هی پاتې شو دا چې د میاشتې غسل نور پې تاسو پوهېږئ د څلوېښتۍ غسل په هغې کې به هر ویښته اینځي. که ځوړند ویښتی به مینځي، که دننه د پټ ویښتی به مینځي. زنانه دې سهولت کړ. دا د غسل طریقه ده چې موږ ماشوم ته هم یاده کړو. ماشومان اجزانه ځوانان هم اکثر تپوس نه کوي، شرمېږي. هلکه په دین کې شرم نشتی. تا ته چې کومه خبره یاده نه ده چا نه تپوس وکړي، خپل مولوي صاحب نه تپوس وکړي، قاري صاحب نه تپوس وکړي. اوس خو دین ډېر آسان دی مړه مزید. پخوا به خلک مسله به ورته نه معلومه. صحابي وایي بل صحابي ته وایي تا ته زه داسې څه معمولي سړی ښکارم، ما صرف د دې خبرې دپاره چې دا حدیث د پلانکي سره دی زه یوه میاشت د دې غاړه پیاده تلیم، یوه میاشت د هغه غاړې پیاده راغلیم، 2 میاشتې مې صرف دې له سفر کړی و. ما دا صحابي نه تپوس وکړو اسمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا دا د نبي اسلام نه په خپله اورېدلی و؟ هغه ویل نعم. او زه روان شو. یوه میاشت د دې غاړه پیاده و، یوه میاشت د هغه غاړه. موږ په جومات کې اکثر څوک دین بیانوي، موږ نه یو وزګار. سړیا موږ به وزګار شو خو چې کته وکېدي نه کېدی شي هلته هم په کار یو، هلته خو نه وزګارېږو نه وزګارېږو. په دې دنیا کې هم نه یو وزګار او ښکته خو چې زموږ وزګارېدل هسې هم نشته اندازه کړه. زما استاد به وي خو ستاسو یې ښودل او په تاسو را یې ښودل څه کیسه پکې نشته.
نو الته هم پکار یو الله دې په موږ خپل خصوصي رحم وکړي